د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد الهام کاکړ یم. راپورونه وایي چې د کابل ښار 14مې حوزې اړوند الوخیلو سیمه کې پرون ماښام د چاودنې له امله 3 ملکي وګړي شهیدان شوي او 4 نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو رسنیو ته ویلي چې چاودنه د نښلوونکي ماین له کبله وه چې یو مسافر وړونکی مرسیډیز یې موخه وه. د کابل امنیتي مسؤلینو هم د پیښې پخلی کړی او ویلي د چاودنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله له دیني مدرسو څخه د نوي فارغ شوي فاضلانو او حافظانو ته د دستاربندۍ په مناسبت د یو پیغام په خپرولو سره مبارکي ورکړې او په علم یې د عمل او خیر رسولو ټینګار کړی. امیر المؤمنین حفظه الله ترې غوښتي چې پر کشرانو شفقت له کبر او اختلافات څخه ځان وساتي او په شرعي امورو کې د خپل امیرانو اطاعت وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون له لورې شاوخوا 10 میلیارد افغانیو په ارزښت 40 بېلابېلې پروژې منظوري شوي. په دې پروژو کې د ملي دفاع، کورنیو چارو، ټولګټو، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ، عامې روغتیا، اوبو او انرژي وزارتونو، د افغانستان برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ اړوند دي چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا 10 میلیارد افغانیو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې د کرنې او خوراکي توکو د خوندیتوب په تړاو کلیوالي سیمو کې د ترسره شوي سروې ریپورټ خپور کړی دی. ریپورټ کاږي افغانستان کې وچکالۍ ښځې تر ټولو ډېرې ځپلې دي او اقتصادي وضعیت یې له پخوا ډېر اغېزمن شوی دی. د ترافیک پولیسو عمومي ریاست په ایکس پاڼه کې هغه څرګندونې چې ګواکې دوی د ټکسي امر او رنګ بدلولو بهیر ځنډولی رد کړی او لیکلي دي چې د ټکسي امر او د رنګ بدلولو بهیر عادي روان دی. غوښتونکي کولی شي د ټکسي امر د ترافیک پولیسو له څانګو ترلاسه کړي. د کرمان پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت دی چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو افغان حکومت تل دغه ډول ادعاوې رد کړي او ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو په تګزاس ایالت کې د چاودنې په پایله کې 21 تنه ټپیان شوي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. چارواکي وایي دغه چاودنه په یو تاریخي هوټل کې شوې چې د دوی په ګمان یې د ګازو د خورېدو له امله وه، خو بیا هم ټینګار کوي چې د دې چاودنې اصلي لامل پیدا کړي. لبنان امنیتي چارواکي وایي چې د اسرائیل بي پیلوټ الوتکې د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید کړی او 3 کسان یې وژلي. یوه ورځ مخکې هم اسرائیلو په یوه ورته برید کې د حزب الله یو قمندان ووژه. امریکا هڅه کوي چې په سیمه کې د حماس او اسرائیلو د جګړې خپرېدو مخه ونیسي. روسي چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بیلګورد ښار کې د اوکراین له لورې د راکټي حملو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې بیلګورد سیمه د اوکرایني ځواکونو لخوا په پرله پسې ډول په نښه شوې ده. د 13 ډسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو برید کې د راپورونو له مخې 25 ملکي روسي وګړي ووژل شول. د سویلي کوریا پارلمان یو قانون تصویب کړی چې له مخې به یې د سپي غوښې پلورل بند شي. د ژویو د حقونو سازمانونو د دغه ګام هرکلی کړی دی. د دې قانون له مخې د سپي نسل روزنه او غوښو کارولو لپاره وژل به یې د 3 کلونو بند حکم ولري. کرکټ بورډ پر 3 افغان لوبغاړو لګېدلي بندیزونه لرې کړل. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي هغه بندیزونه چې پر مجیب رحمان، نوین الحق او فضل فاروقي لګول شوي وو د معززې کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول او زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس یاد لوبغاړو ته د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.